وطنوال ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه حکیم محمد ناصر ناصري یم. د معدې په ارتباط یو لنډ معلومات تاسو ته تشریح کوم. معده د انسان په وجود کې مهمترین جز ده. کوشش وکړئ چې معدې ته ارزښت ورکړئ. معده هغه څه دي چې موږ تاسو ته ژوند رابخي. بالخصوص نن ورځ په افغانستان کې د معدې له وجې نه یا د میکروب د معدې له وجې نه چې اشپاري ورته وایي، په دې باره به زه ته دوه درې خبرې وکړم. دوستانو، اکثره کسان چې زیات د معدې د میکروب نه سردرد دي، خولې دې وچېږي، خولې ترخېږي، عصبي تکلیفونه پیدا کوي، دوی ځي اکثره یا ډاکټر صاحبانو ته یا حکیم صاحبانو ته، هغوی د اعصابو تداوي کوي. وطنوالو، بهتره ده چې اول موږ خپل معده په نظر کې ونیسو، ځکه معده ده چې اعصابو ته قوت ورکوي. اعصاب معدې ته قوت نه ورکوي. زیات داسې کسان شته دي چې هغوی ځي په میاشتو میاشتو، حتی په کلونو کلونو باندې هغوی خپل عصبي تکلیفونو علاجونه کوي. نن په افغانستان کې یعنې په 100 کې شاید چې 80-90% کسان په میکروب د اشپاري باندې ګرفتار دي. هغه ولې؟ هغه په دې نامه چې موږ او تاسې اصلا دغه حفظ الذهن نه مراته. یو دوم دا چې په کورونو کې زیاتره چې ډوډۍ خورو یا مثال خواړه خورو، یو عادت د موږ تاسې داسې ده چې موږ تاسې یو جګ د اوبو کېږدو، په هغې کې هر هغه څو دغه نه اوبه څښي، یا دا چې یو کاشوغه چې په مستو کې کېږدو، په هغه کاشوغه باندې ټول دغه نه استفاده کوو. نو خبر داسې ده دغه اشپاري دومره یو ساري مرض ده، که چیرې په کور کې یو نفر د اشپاري په مرض ګرفتار شو، نو په دې پوه شي چې ټول فامیل کېږي، بالخصوص چې ښځه او مېړه اوسېږي. د دې علایم یا تشخیص څنګه کولی شو چې بدون دې چې موږ ډاکټر ته مراجعه وکړو؟ اول دا چې د دې عوامل دا دي چې د انسان خوله ترخېږي، ساه جګېږي، خوله وچه وي، قسمت د معدې سر سوزش کوي، زیاتر دردونه مخ په چپ طرف حرکت کوي، د شا تختی درد کوي، اعصاب ضعیف وي، خوب ورک وي. زیات دغه مشکل چې دا ټولې معدې له وجې ده. کوشش کوو چې معدې ته یو خاص ارزښت قایل شي، ځکه دغه معده ده چې موږ تاسې ژوند راکوي. که چیرې معده موږ تاسې له فعالیت ونه کوي، یا معده موږ تاسې قبضیت لري، قبضیت په خپله ذات کې بواسیر جوړېږي، قبضیت ګردې ضعیفه کوي، قبضیت اعصاب ضعیفه کوي، قبضیت ګردې ضعیفه کوي، دغه ټول مشکل چې دی د قبضیت پیدا کېږي. زیات و زیات نن ورځ چې ده، زه فقط په یو امید تاسو ته یم چې تاسې کوشش وکړئ چې د خپل ژوند ته ارزښت ورکړئ. که چیرې ستاسو معده اصلاح وه، نو په دې پوه شئ ستاسې ژوند یو خاص روښنایي ده، ځکه معده یا منبع الامراض چې ورته وایي، کله چې معده د انسان اصلاح وه، نو هر څه اصلاح دي. معدې ته باید دونه ارزښت قایل شو لکه څنګه چې خپل ژوند ته ارزښت قایل کوو. اسان هم ده او سخت هم ده. عقوبت د دې څه ده؟ عقوبت د دې آینده سرطان ده. هر هغه څوک چې معدې ته ارزښت ورنه کړه، په دې اشپاري خپل تداوي نه کړه، په دې باور لري چې دی باید آینده کې د معده زخم وي، د باید سرطان وي. د دې ډېر ثبوتونه ما سره شته، داسې کسان سره شته دي چې اکثره کسان ته راغلي دي دا د ژبه پلی کېږي یا دا ورې پلی کېږي، په همدې رقم باندې معده سوزش کوي، سردرد وي، کسل، خسته وي، زیات د خپل د ژوند ناراضه وي. نو خبر ده چې موږ تاسې که چېرې د خپل معده دغه معده ده چې د انسان وجود ته درسته ده، د انسان اعضا 4 اعضا دي. بعضې ډاکټر صاحبان وایي چې 3 اعضا یا اعضای رئیسه وجود د انسان ده، چې قلب ده، جگر ده او اعصاب دي. اما طب قدیم وایي چې نه، 4 اعضای رئیسه وجود د انسان ده، چې قلب، جگر، اعصاب و معده ده. معده ده چې د دریو ته قوت ورکوي. که چیرې معده فعالیت ونه کوي، هېڅ وخت نه جگر تقویه کېدای شي، نه اعصاب او نه هم قلب یا زړه. نو په دې خاطر باندې معده د ټول وجود اساسي ریشه ده، چې ده لکه د یو ونې ریښې چې اوبه ورنه کړو او ریښې وچې شوې، نو په دې پوه شه دا ونه وچه شوه. انسان هم په همدې رقم ده.
کوشش کوي چې ایچ پیلي ته دونه ارزښت ورکوي. که چېرې ستاسې په کور کې یو نفر په ایچ پیلي مرض باندې ګرفتاره شو نو په دې پوه شئ چې ستاسو ټول فامیل ګرفتاره کېږي. هغه دا چې ښځه مېړه خو طبعا په یو بستره کې استراحت کوي، د خولې تماس نه یو بل سره انتقالېږي یو، او همدا رقم مور بیا په ټولو کې زیاته مهربانه ده. کله چې یو اولاد خپل مور ته ووایي چې زه مثال څه شي چې مور خوري او هغه ترې له مور وغواړي، هغه مور دونه مهربانه چې د خپل د خولې نه هم اخلي خپل اولاد ته ورکوي. اما دا مطلقا غلطه ده، ځکه کېدای شي دا مور په میکروب د معدې ګرفتار یا ایچ پیلي باندې ګرفتار وي، خو که چېرې د خپل خولې ته ور وړو او دا خپل اولاد ته ورکړي هغه پرې ګرفتاره کېږي. او یا دا چې موږ تاسې مخکې یو اشاره وکړله چې یو قاب کې چې مستي کېږي په هغه باندې هر یو هغه کې مستي خوري، یا یو اچار یا یو چکني، دا شی باید نه اوسېږي. د هر سړي د اوبه ښکلې پیاله جدا کوي، د هر سړي د ډوډۍ خوړلو قاشقه جدا کوي، ځکه دا د خولې د لاړې د انتقال په واسطه باندې یو بل ته تېرېږي، انتقالېږي. نو معده عواقب څه دي؟ همداسې د انسان خوله شڼوي، همداسې ستونی بالاخره معده د دې معدې او د ستوني یو خاص نرۍ شانته پرده ده. که زه په هغه نومونه واخلم، خو زه په ساده لحاظ ته وایم اولین ځل چې دغه پرده د منځه وړي، یا دا ډېر نازکه پرده، ځکه اوس موږ او تاسې خواړه خورو، دا د معدې چې کله له ستوني داخل شو معدې ته، نو هلته یو شکل پرده دا قاعده که داسې چې انسان سرشپه کې باید له خولې نه خارج شي. ولې نه؟ یو حکمت د الله تعالی ده چې دا انسان جوړ کړی دی. تر اوسه پورې د دنیا هېڅ عالمان یا ساینسدانان په دې قادر شوي نه دي چې د انسان وجود څنګه جوړ شوی ده. په هر صورت مخکې منوزو زیات به دې ته وایو چې فقط که چا معده تداوي نه کړه نو د دې عاقبت سرطان د معدې ده. که چېرې تاسې د سرطان د معدې نه یا د اعصابو تکلیف نه یا د بېخوبي نه رنج وړې، نو بهتره ده چې اول خپل ایچ پیلي ټسټ وکړو. موږ د ایچ پیلي لپاره یو داسې دوا جوړه کړې ده، که چېرې یو څوک راشي زیات نه 2 ورځې وخوړله او دې ته نتیجه ورنه کړه، فقط اوبو کې د خطا کې ما ته راشي ما د خپل پیسې واخلي. داسې په ډاکټر ته یم بهترین دوا موږ د ایچ پیلي لپاره جوړ کړې ده. په ډېر کم وخت کې مې ځي، هېڅ مشکل نشته. یعنې یو ورځ کې 2 ورځې کې باید یو مریض په دې پوه شي چې ما ته ګټه راکړه. نو تاسې کوشش کوئ چې د معدې لپاره ډېر خاص ارزښت قایل شي، ځکه معده ده چې انسان ژوند ده، معده ده چې انسان حیات ده، معده ده. دا بعض کسان دي، اکثره کسان خوب ګولېګانې خوري. ولې خوب ګولې وخورم؟ په ځوانۍ کې مثلا اکثره کسان سردرد دي، سرونه نیولي دي، یا خوب ګولېګانې خوري. دا خو د انسان درسته ده. که چېرې دونه ګټه کوي، هر دوا چې بالخصوص انټي بیوټیک که څومره ګټه لري همغه تاوان هم لري. دونه چې دوی اعصابو ګولېګانې خوري، فکر کوي چې آینده کې دوی په مخ باندې دونه فشار راځي چې به دغه ګولېګان تاثیر نه کوي. تاسې د هر ډاکټر سره پوښتنه وکړئ، هغوی په دې باندې بهتره پوهېږي. بالخصوص ډاکټر صاحبان د فارمیسي، یعنې کوم انټي بیوټیک چې څوک خوري. ولې ډاکټر صاحبان زیاتره خلکو ته انټي بیوټیک نه ورکوي؟ په دې خاطر چې د انسان هغه کوم میکروب شي مضر د صحت ده هغه هم له منځه وړي، ولې کوم چې د انسان لپاره ډېر مؤثر ده او هغه ته انسان ته انرژي ورکوي هغه هم له منځه وړي. اکثره ډاکټر صاحبان په دې ښه پوهېږي چې چا ډېر اکټیویټي نه ورکوي. نو په دې خاطر تاسو ته زما مشوره ده چې په ډېر ساده دوايانو باندې، په همدغه ګیايي باندې، په همدغه بوټو باندې، په هغه بوټي چې موږ تاسې په دې کور کلي کې پیدا کوو. اوس بعضې کسان دي چې وایي چې د یوناني دوا خدای نخواسته مضر د صحت ده. موږ تاسې زیره، نانا ویلنی، لیمو، زنجبیل، دغه ټول شیان چې تور مرچ، دغه ټول شیان چې دغه وینو، خو دغه یوناني دوا ده که نه، له همدغه یې جوړوو که نه. وخت چې دغه که چېرې مضر د صحت اوسېږي نو باید موږ هم دا استفاده ونه کړو که نه، د کوري کې به استفاده ونه کړو. زیات کوشش کوي. دغه نانا ویلنی دومره د معدې لپاره مؤثر شی ده، بالخصوص هغه نانا ویلنی چې که چېرې د غرونه راښکته شي. موږ تاسې 3 قسمه نانا ویلنی لرو د معدې لپاره. یو د پټۍ د سر ده، یو زراعتي ده، یو د غره ده. د غره له ټولو بهتره ده. کوم کسان چې د معدې
تکلیفونو ګرفتار وي کولی شي د ننوي وخت معده کې یو کپ 3 وخته په نهار باندې یا په مړه باندې د اوبو سره وخوري دا ډېر مؤثر دواګانې دي غیر له هغې که چېرې څوک په دې مشکل باندې ګرفتار وي چې دی اشپایلي لري سردرد وي کسل وي خسته وي بېخوبي ناارامه وي اکثره کسان یو شی تاسو زه چې هغه کوم کسان چې اشپایلي لري ډېر بد شی دا ده چې د انسان د خولې نه سخت بدبویي ځي یو چا ته چې کیني هغه نفرت کوي موږ تاسې انسانان یو بل سره په مجلس کې کینو بحث کوو یا په یو فاتحخانه کې یا مثلا په یو مجلس کې بهتره ده چې موږ تاسې یو خوشحالي په دې چې موږ تاسې شکر الحمدلله مسلمانان یو مړی ژوندی موږ تاسې مشترک ده په دې موږ ژوندي کې یو بل سره کینو که چېرې موږ تاسې د خولې نه بدبویي لاړ شي هغه کوم کس چې موږ تاسې سره نسته هغه نفرت کوي هغه ځي خپله موږ تاسې نه پوهېږو تاسې په کور کې خپل فامیل ته یو بل سره خپل خولې بوی کوي همداسې بوی کوي چا چې خوله بوی کوي چې ته یو بېګانه کس سره ته کینې او د هغه خوله بوی کوي هغه بس تا سره څه محبت کوي هغه تا سره څه ناسته پاسته کوي هغه نفرت کوي هغه کجګېږي نو په دې خاطر باندې تاسې کوشش وکړو چې د ایچ په ارتباط چې زه نن تاسو ته دا بحث کوم ډېر بد مرض ده ډېر قوي ساري مرض ده په افغانستان کې دومره پرمختللی ده چې د حد نه زیات فکر کوم چې په 100 کورونو کې 90 کورونه 80 کورونه خو حتی په دې بدبختي ګرفتار دي یو څوک ماته راغی د 5مې ناحیې د خوشحال خان و د هغې ښځه سردرد وه د هغې ښځې نه یې ویډیو ماته شته ده که څوک وایي چې دا مبالغه ده ما سره ویډیو شته ثبوت لرم 8 تر 9 غاښونه یې ترېنه ویستل شوي وو چې دا غاښونه دې وباسه چې دا ستا غاښونه میکروبي دي او ته ښه کېږي کله چې ده غاښونه ترې ویستلي وه ښه نه شو بالاخره یې بولې پاکستان ته چې تللی هغه ورته چې نه ستا د سر مخ کې رګونه بند دي دا باید عملیات شي هلته یې عملیات کړی تقریبا د خپل ګفتې نه وایي 8 تر 9 لکه روپۍ ما خپله ځمکه خرڅ کړه 8 9 لکه روپۍ ما خپله ځمکه خرڅ کړه او مصرف مې کړې ولې ښه نه شو کله دلته چې ما ته راغی و چې حکیم صاحب ما دا ښځه سردرد ده ما د معدې تداوي که سردرد یې ښه کېږي وایي دا د معدې د اور پسې شي دا سردرد یې تداوي کړه نو کله چې معاینه کړم ایچ لرم د ایچ دوا مې ته ورکړه د 2 نقصو سره کاملا دی بیخي نور بیا ونه ځکه د ډېر پیشرفته و د معدې زخم و د یوې نقصې سره اویا تر اتیا فیصده خدای پاک د ده خولې چې دی په خپل اقرار کې ویډیو شته دی سړی به ونو چې ولاد دا مبالغه کوي که څوک وایي په دواړو سترګو زه لرم تیار سره 2 منستی کې بالکل کاملا ختم شو او ښځه صحتمند شو نو خبر ده چې دا تجربه مې تاسو په دې خاطر شریکه تاسو خپل ژوند ته ارزښت ورکړئ معده د انسان حیات ده ولو که قبضیت پیدا کوي که بواسیر پیدا کوي که وینې غوړ پیدا کوي که پیشاب پیدا کوي ټول د معدې نه ده او بالخصوص ایچ داسې مرض ده چې په تجدید انسان له منځه وړي او همیشه به دې کسل خسته وي دی به خوب ډېر کوي نارامه به وي په خوب کې به هم د یو خاص چورتونه وهي دی به زیات کنارهګیر اوسېږي په کور کې به چا سره خبرې نه کوي در حال چې د تشخیص هم د اسانه نه ده په دې خاطر اسانه نه ده چې څوک نه پوهېږي دی سردرد دی سردردي ته وایي اما دې ته نه پوهېږي دا سردرد ما ولې پیدا شو همیش دوستانو زما مشوره ده د مشوره در کوم یو سړی د تکلیف ګردې لري ولې پیدا کړه ګردې عوامل پیدا کړه یو سړی چې مثال دغه اولاد دی کې دغه تخمه دی پیدا ولې پیدا کړي دغه مثال سترګو دي دی پیدا ولې وینې غوړ پیدا ولې پیدا کړه دا هر شی ځان ته ول لري کله که چیرې موږ تاسې ولې پیدا نه کوو هیڅ وخت موافقه کېږو نه یو سړی کال 12 میاشتې ګردو کې تیږې پیدا کېږي هر ډاکټر صاحب حکیم صاحب ته جوړ دي ورځي هغه وایي چې ستا د ګردې سنګسار دي دې علت پیدا کړو ولې سنګسار شو که دې معده موږ اصلاح کړو زه تاسو ته بیخي په یقین راسره شم په ژوند کې به د ګردو مشکل پیدا نه کړي نو په دې خاطر دغه موضوع چې نن د ایچ په ارتباط ورته سره ډېر مهمه موضوع ده ډېر باارزښته موضوع ده که چېرې یو کور کې یو کس میکروب د معدې باندې یا د ایچ باندې ګرفتاره شو ځکه دا خبر ډېر کوم چې ډېر نن د وضعیت خراب ده په افغانستان کې تاسې باور کوئ چې 15 کس د یو کور راغله باور په خدای وکړه 15 وړه ایچ درلودل نو په دې خاطر تاسې کوشش دې وکړئ چې یو خو حفظ صاحب دې مرحله کې چې یو د بل ګیلاس یو به مشکې یو د بل په کاشغه باندې ډوډۍ مخورئ یا کوم شی چې مو تاسې په کاشغه خورو که چیرې وریجې ده که چکني ده که مستي دي دا باید ونه خورو موږ تاسې ته نه دا بهترین جلوګیري ده بالخصوص
د ښځې او د خاوند تر بابۍ نه که چیرې یو و او بل نه و د خولې تماس نه باید مطلقا جلوګیري وکړي. دا یې دي. او فرید چې ده غټه غوښه، مرچ، ماهي، ترکاري باب، نوشابه، سورکړی دیګ دا باید مطلقا ونه خوري، ځکه دا ده چې دې میکروب ته قوت طاقت ورکوي. نو ورونو، دوستانو، وطنوالو، فقط زما مشوره دا ده که چیرې تاسې خپل معدې ته ارزښت ورکړه، ستاسې ژوند ته خپل ارزښت ورکړه. معده د تمام موجود انسان ده. که تاسې په ورځ کې 2 ځلې یا 3 ځلې حتی کولی شئ مثال رفع حاجت کوئ یا په دې رقم میکروب د معدې ولرئ، په ټول ژوند کې به نه ګردې دی پشي، نه وینې غوړ، نه فشار، نه شکر، نه قلبي تکلیف، نه سترګې دید، نه پل، نه سکته. بیا هم د ټولو وطنوالو نه خواهش کوم چې خپل حفظ الصحت مراعات کړي. نو زما توصیه او مشوره د ټولو وطنوالو دا ده چې خپل ژوند ته ارزښت ورکړي. الله مو روغ جوړ او خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.